السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو. په سټارټنګ کې تاسو دا ورکوټ شاندې کلیپ هم صحیح کړو. دا چې دی نو فاطمه ګل ده او فاطمه ګل دوبۍ کې د هغې دا ویډیو وه، نو دا ماته میلو شو، نو ما یې له خپل دوستانو سره شیر کړم. دوستانو تاسو دا ویډیو صحیح کړه. دا چې دی نو بیچ خوا ده هلته کې په منځ کې چې دی نو اوس تاسو ته پوره ډیټیل سره خبره کوم. نو دا چې دی نو دلته کې خلک سیل دپاره ځي راځي، ورڅخه خوا کې سمندر هم دی. نو دلته کې چې دی نو دا ملاسته ده او چې کوم کسان ګوري نو هغوی ورته خوشحالېږي او بیا وله پیسې هم ورکوي. نو دا دوستانو زه به تاسو سره د دې متعلق نور هم خبرې په دې ویډیو کې به شیر کوم. تاسو تر اوسه پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. نو دوستانو مورا چې دی نو فاطمه ګل څه دپاره دوبۍ ته بوځي ولې، او هلته کې چې دی نو ورته ښه چوړه میلاویږي، ښه پیسه میلاویږي. نو دا چې کوم شارټ ما تاسو ته په سټارټنګ کې ښکاره کړو، نو دا شارټ چې دی نو د دوبۍ هغه دی او دوبۍ کې د مراد او د فاطمه ګل تاسو کارنامې صحیح کړې. د دې نه علاوه نور داسې ویډیوګانې دي، خو اول دا ویډیو ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. دا تاسو وګورئ، دا کار روزګار دی د دی هغه. او بیا هلته کې چې څه ټایم ځي نو دلته نه ځي نو دی سره اسم نه پیسې دونه ورسره نه چې هلته نه واپس راځي نو بیا دی سره چې دی نو بیګونه ډک وي د پیسو هغه، نو پیسې ورته بیا خامخا به میلاویږي. نو دا کارونه چې وي نو بیا په دې کې خو پیسې خامخا میلاویږي. نو دوستانو افسوس خبره داسې ده دا چې کوم کسان هلته کې تللي دي ګټې دپاره، مزدورو دپاره تللي دي، هلته کې مزدوري کوي، نو هغه کسان چې څه ټایم دی له پیسې ورکوي نو ډېر د افسوس خبره وي. نو ایله بیله چې پیسې ورکوي نو داسې ډمانو له ورکوي، نو د دې پسې غریب له دې ورکوي یا داسې چې دي نو ډېر زیات دي ورسره. نو داسې مسکین کس له دې ورکوي، خپلوانو کې به غریبانان وي نو هغوی له دې ورکوي، خو داسې کسانو له یې نه وي ورکول پکار چې کوم چې دی نو دلته نه ځي ډانسونو دپاره او بس هلته نه پیسې ګټي او دلته کې راځي او دلته کې بیا عیاشانې شروع کړي. نو بس دوستانو زما دا میسج او دا پیغام هم ما له خپل دوستانو سره شیر کړم. که ویډیو کې ما له څه غلطي شوې نو زه بښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر زه تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ. د لوی له پامه والسلام.